بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین آفیشیل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل ګالري هغه عکسونه چې هغه صفا نه وي، پخوا اخیستل شوي وي او غواړو هغه عکسونه صفا کړو، کوالټي یې ښه وي. یعنې مخکې 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې موږ داسې عکسونه اخیستي وي چې هغه اوس موږ ګورو هغه خړ وي، کوالټي صحیح نه وي. لکه زه تاسو ته یو عکس وښیم، دغه شانتې وي. ښه، ما یو عکس ډاونلوډ کړی دی، یو دوه عکسونه. ګورئ دا عکس ګورئ څومره خړ دی. نو دا زما د ګوګل نه ډاونلوډ کړي دي. یعنې تاسو سره پخواني عکسونه وي خو دغسې خړ وي، دغسې کوالټي صفا نه وي. نو تاسو څنګه کولی شئ د دې کوالټي صفا کړئ، ښایسته یې کړئ او داسې شي لکه تاسو په آیفون باندې اخیستی وي. نو دې دپاره زما دا ویډیو وګورئ، دقیق وګورئ. او که چېرته تاسو اول ځل دپاره زما چینل کې یاستئ نو ذهین آفیشیل یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې کله مونږ بیا دپاره ویډیو اپلوډ کوو د هغه به هم تاسو ته رسیږي. او بیل آیکن هم ورسره ووهئ. که چېرته تاسو بیل آیکن ووهئ نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي. کله چې مونږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي چې ویډیو اپلوډ شوله، نو تاسو ته به زر رسیږي. نو راځو ویډیو په طرف. تاسو به راشئ، ګوګل کروم به خلاص کړئ. کله چې تاسو دا خلاص کړو تاسو ته زه 2 سایټونه وښیم. په دې 2 سایټونو کې تاسو کولی شئ دا خپل عکسونه صفا کړئ او ښایسته کوالټي ورته برابره کړئ. دلته به تاسو سرچ ووهئ. په سرچ کې به تاسو څه ولیکئ؟ تاسو په سرچ کې ولیکئ کټ CUT او OUT.PRO کټ اوټ ډاټ پرو به تاسو ولیکئ او سرچ به کوئ. کله چې دا تاسو سرچ کړو اول به تاسو که دغه 3 کرښو به کلیک وکړئ. دلته به تاسو لاندې ځای کې ساین اپ وي یا ساین ان وي، تاسو به ساین اپ شئ. اول به اکاونټ پکې جوړ کړئ. په دې خاطر چې اکاونټ تاسو جوړ نه وي نو 2 عکسونه تاسو صفا کولی شئ. نو دریم عکس کې تاسو ته وایي اکاونټ جوړ کړئ. نو تاسو اکاونټ جوړ کړئ چې هر څومره وي تاسو بیا صفا کولی شئ. په دې صفحه کې به تاسو څه وکړئ؟ تاسو به راشئ په دغه پراډکټ چې کوم لیکل شوی په دې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو راشئ AI ریسټور، صحیح ده، په دې دویم به کلیک وکړئ. بیا به تاسو څه وکړئ؟ پوټو انهانسر، دا ګورئ دا اول اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. زه شاید دغه د ډایرکټ د دې صفحې لینک به تاسو ډسکرپشن کې واچوم، که کېدلو او مشکل نه و پکې، او که نه وي تاسو ته ډایرکټ تاسو دې ځای نه پوه شئ. که چېرته ما په ډسکرپشن کې لینک وانه چولو نو بیا به تاسو ډایرکټ دغه ویډیو په طریقه باندې راشئ، صحیح ده. بیا به دلته تاسو دغه اپلوډ ووهئ. زه به اول تاسو ته هغه عکس وښیم کوم عکسونه چې ما ډاونلوډ کړي دي له ګوګل نه. ګورئ دا 2 عکسونه دي، دا 2 عکسونه دي، نور ما سره شته هم نه دی. دا څومره یو خړ عکس دی. زه به تاسو ته نور هم هغه وښیم، ما سره بل عکس نشته د دې. نو دغه خړ عکس دی، دا مونږ څنګه صفا کوو. ګوره دا څومره ډېر خړ دی. زه اوس راځم دې ته اچوم. دلته به تاسو راشئ بیرته سایټ ته. دلته به اپلوډ ایمیج ووهئ. کله چې تاسو اپلوډ ایمیج ووهلو تاسو ډایرکټ ګالري ته وړي او هغه عکس به تاسو سلیکټ کړئ. ګورئ دغه عکس ما سلیکټ کړو، بیا به ډن ووهئ. کله چې تاسو دا ډن ووهل تاسو به لږ انتظار وکړئ دې ځای کې. دوی خپله تاسو به نیټ به ښه وي، انټرنیټ به تاسو باید تیز اوسي، صحیح ده. نو خپله دا سایټ کار کوي او تاسو ته هغه عکس صفا کوي. ګورئ د عکس وګورئ څومره ښایسته شو، څومره صفا شو. یعنې تاسو اول پخوانی عکس وګورئ، د دوی پخوانی عکس ته وګورئ څومره خړ دی، کوالټي څومره کمزورې دی. تاسو سره به ګالري کې پخواني عکسونه هم وي، یعنې تاسو مخکې ویستلي وي ګوره ډېر به خړ وي او تاسو ته به طریقه نه وي معلومه چې دا څنګه مونږ صفا کړو. اوس خو نږدې کېږي نو څومره چې نږدې کوئ نور هم کوالټي له لاسه ورکوي، نور هم خرابېږي. نو دې دپاره دغه یو بهترینه لار ده او ښه سایټ دی. ګوره دا که څومره خړ دی او دوی چې مونږ ته په سایټ باندې کو څومره صفا شو. هماغه عکس ته هېڅ بدلون پکې نه دی راغلی. یعنې داسې یو څه پکې نه دي شوي چې دې څېره کې هغه پخوا نه وي، هغسې نه وي دوی ځان نه ور اضافه کړی وي. بلکل هماغه عکس او ډېر ښایسته شکل باندې دوی مونږ ته صفا کړو. دې دپاره دا خو صفا شو، به څنګه ډاونلوډ کوو؟ ډاونلوډ کېدی اسانه طریقه ده. ساده دغه دې خوا تیز رنګ ډاونلوډ چې دغه ووهئ دا فری دی. که چېرته غواړئ HD کوالټي کې ډېر ښه ډاونلوډ کړئ یعنې ډېر صفا وي بیا به تاسو دغه ووهئ، خو دا بیا پیسې غواړي، یعنې فری نه دی. خو مونږ اوس څنګه یو پیسې دې ته اوس مونږ نشو جمع کولی
نو بیا به تاسو دغه وهئ ډایرکټ ډاونلوډ وهئ. ډایرکټ ډاونلوډ هم کېږي خو شاید دا ډاونلوډ ایچ ډي ما ووهلو اوس ډاونلوډ شو، خو دویم ځل یا درېیم ځل دپاره تاسو نه بیا حتما پیسې غواړي وایي پیسې واچوئ بیا به تاسو ډاونلوډ کوئ. خو همداسې ساده ډاونلوډ چې دی تاسو نه هېڅ پیسې نه غواړي او ښه صفا یې درته ډاونلوډ کوي. صحیح ده. دا اول سیټ اول به دا عکس دواړه سره میچ کړو. ګوره یو دا عکس دی، دا اوس چې ما صفا کړو څومره ښایسته شو او دا یې اولنی عکس و. نو ډېر یو زبردسته طریقه ده او تاسو ته هم ما راوړله چې تاسو سره به هم عکسونه وي پخواني عکسونه، نو هغه تاسو په دغه طریقه باندې صفا کوئ. بل ویبسایټ تاسو ته وښیم، دا خو یو ویبسایټ شو. بل ویبسایټ به تاسو راشئ، دلته به تاسو ولیکئ پیک PIC او WISH.com. صحیح ده .com. pickwish.com ته به تاسو راشئ. خو دا خم دی، دې کې څو نور کارونه دوی سرته رسوي. ریموف بیکګراونډ هم کوي، تصویر نه عکس هغه کوي، عکس چې وي هغې بیکګراونډ ختموي. صحیح ده. تاسو دلته دغه درې کرښې ووهئ او دلته به تاسو فار ډیولپر APIS دا ووهئ. دلته چې کله تاسو دا ووهئ نو دلته به فوټو انهانسمنټ دغه دویم اپشن ګورئ، دا به تاسو کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړو دلته به تاسو دغه اولنی سټارټ نو به ووهئ. تاسو چې کله سټارټ نو ووهلو دلته به اپلوډ ایمیج ووهئ. بیرته زه راځم. ګوره دا د دې اوس موږ بل ویبسایټ باندې صفا کړو، اوس په دې باندې همدا خړ عکس صفا کوو چې دوی څومره صفا کوي. نو دا به ډن کړو، دا به دې ته واچوو. دوی اوس دا چک کوي او ګوري چې دوی دا اوس څومره صفا کولی شي دوی دا سایټ. خو ما په فکر سره هغه اولنی سایټ کټ اوټ ډاټ پرو چې کوم دی دا ډېر یو زبردسته ویبسایټ دی، ډېر ښایسته صفا کوي عکس، دا یې هم صفا کوي. ګوره دلته دغسې دوه دغه تاته درکوي. ګوره داسې چې کوي دا پخوانی عکس او اوسنی دا دی، دا هم ډېر ښایسته دا عکس صفا کوي. تاسو به دا کرښه داسې دې خواته ویسئ چپ لاس ته، کله چې ویوړله ډاونلوډ ایمیج فری ایمیج به تاسو کلیک کړئ. کله چې فری ایمیج تاسو کلیک کړو تاسو ته وایي 3 سیکنډو دپاره په دې عکس باندې کلیک ونیسئ او بیا ډاونلوډ ووهئ. کله چې دا تاسو ووهل نو تاسو سره به دا ډاونلوډ شي. اوس به سره وګورو چې کوم یو سایټ عکس ډېر صفا کړی دی. دا چې دی دا عکس اولنی کټ اوټ ډاټ پرو والا صفا کړی دی، کوالټي ښه کړې ده ورته، او دا چې دی دا عکس دا دې ویبسایټ ښه کړی دی. خو دوی ویبسایټ ډېر ښایسته ډېر صفا ایچ ډي کوالټي باندې صفا کړی دی او د دې بیا لږ داسې دی چې طبیعي شکل دی، یعنې دومره تغییرات پکې نه دي راغلي څهره کې، او صفا کړی دی عکس. دې او دې ته چې ځیر شو نو دواړه هم ښه صحیح دي، خو چې کوم طبیعي شکل دی یعنې خپله څهره کې یعنې نوی اضافه والی پکې نشته، نو هغه کټ اوټ ډاټ پرو والا صحیح صفا کړی دی. نور تاسو دواړو باندې کولی شئ، کوم چې تاسو خوښ وي کوم باندې چې ښایسته راتلو نو تاسو په دې باندې خپل عکسونه کوالټي ښه کړئ. ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوې وي نو ضرور در سره لایک کړئ، کمنټ هم راته وکړئ او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. هغوی به هم داسې عکسونه وي نو هغوی ته به دا طریقه ورسیږي او خپل عکسونه به په دې شکل باندې کوالټي ښه کړي او صفا به کړي. مننه، تر بیا ښې چارې د الله په